السلام علیکم. امید دی دوستانو چې تاسو به ټول جوړ او روغ یاست. نن چې زمونږ کوم ویډیو دا هغه په دې باره کې ده چې د فیسبوک پاسورډ څنګه چینج کیږي. یو ټیم مثال داسې وي چې زمونږ د فیسبوک پاسورډ چاته ور معلوم سوي یا په بل موبایل کې لوګین پاتې سوي، نو هغه بیا زمونږ د فیسبوک کوم چې اکاونټ وي، خپل ریل اکاونټ وي، هغه غلط یوز کوي، غلط کمنټس کوي، غلط پوسټینګ کوي او غلط شان شیر کوي. نو د دې لپاره موږ داسې پکار ده چې موږ د خپل فیسبوک چې کوم پاسورډ دی هغه چینج کړو. نو اکثره داسې خلک وي چې هغه د فیسبوک پاسورډ چینجېدو طریقه نه ورته راځي. نو که تاسو دا ویډیو ګورئ، هغه دا ویډیو د دې لپاره ده چې تاسو د فیسبوک پاسورډ څنګه چینج کړئ. نو راځئ چې دا ویډیو سٹارټ کړو. اولر به تاسو راسي د فیسبوک کوم اپلیکیشن چې کوم دی دې ته به راسي. مثال کے طور په دلته د دې بعد به تاسو راسي د خپل فیسبوک چې کوم دغه دی هغه دلته به راسي د 3 ډاټ باندې، پر دې باندې به کلیک کړئ. پر دې چې تاسو کلیک کړئ نو تاسو به راسي سیټینګ او اینڈ پرایویسی ته. سیټینګ اینڈ پرایویسی دلته دی. دلته چې تاسو دا کلیک کړئ نو په دې کې ډېر آپشنز به تاسو راسي. مثال کے طور پر ډیوایس ریکویسټ ډي بيخي ډېر تاسو ته شان راځي. نو تاسو چې کوم مین شی دی تاسو به راسي و سیټینګ ته. سیټینګ ته چې تاسو راغاست دلته بیا ډېر فنکشنز اوپن سي تاسو پر مخ، لکه چې داسې پروفایل لوکینګ، پروفایل انفارمیشن، ډارک موډ، میډیا، ډېر شان تاسو ته راځي مخ ته. لیکن تاسو چې کوم مین مقصد دی تاسو به راسي پاسورډ اینڈ سکیورټي، پر دې باندې به کلیک کړئ. پاسورډ اینڈ سکیورټي ته تاسو کله راسي دلته به تاسو ته ډېر شان شو کېږي. زه تاسو ته ټوله درښیم. اول نمبر کې چې کوم دی ویر یو لوګین، مثال دا د دې لپاره دی چې تاسو د فیسبوک کوم اکاونټ چې دی دا کوم ځای کې خلاص دی. دا وین دلته چې کوم شو کېږي تاسو ته دوه ځای زما کوم چې فیسبوک اکاونټ دی دواړه زما خپل موبایل په دې کې لوګین دی. دویم نمبر چې دی چینج پاسورډ. چینج پاسورډ مطلب دا دی چې تاسو د پاسورډ څنګه چینج کړئ. مطلب دلته تاسو پاسورډ خپل چینجوای شي. او دلته چې دا نور کوم فنکشن دا ټوټل د سکیورټي په حواله باندې دي. لیکن زمونږ چې کوم ټاپک دی موږ ټایم نه ځای کوون دپاره کوم چې مین پوینټ دی هغه کوو. نو تاسو به دلته راسي اول نمبر کې دلته به چینج پاسورډ ته راسي. چینج پاسورډ ته چې راغاست پر دې به کلیک کړئ. دلته به تاسو ته 3 آپشن خلاص دي. مثال اول نمبر کې چې کوم دی دلته یو منټ زه تاسو ته وښیم. کرنٹ پاسورډ ته به راسي. کریکټ پاسورډ مطلب دا دی چې تاسو کوم پخوانی پاسورډ دی چې تاسو کوم پخوانی، مثال کے طور پر زه دلته شو کوم زما کوم پخوانی پاسورډ چې کوم دی دا زما پخوانی پاسورډ دی او زه دلته پکې نوی پاسورډ اچوم. په دریم ځای کې چې کوم دی مطلب تھرډ پلیس چې کوم دی په دې کې به هم تاسو هغه پاسورډ د خپل چې نوی پاسورډ دی دا کنفرمیشن د مطلب دا دی چې کنفرم دغه پاسورډ تاسو پکې لګوئ. نو موږ ورته وایو چې خپل پاسورډ پکې ووایم. د دې بعد به تاسو دلته چې تاسو داسې پاسورډ ورکړئ تاسو به پر اپلوډ پاسورډ باندې کلیک کړئ. نو تاسو چې کوم پاسورډ وي هغه به بالکل سیف سي. او د دې بعد چې کوم چاته خپل پاسورډ نه وي معلوم هغه به راسي فارګیټ پاسورډ. په فارګیټ پاسورډ کې په دې کې به تاسو ته کوم پاسورډ نه معلوم ستاسو کدا اکاونټ ستاسو پر نمبر باندې جوړو یا پر جیمیل باندې جوړو، نو تاسو هغه پاسورډ واپس راغوښتای شي. مطلب خپل اکاونټ چې کوم دی هغه بیرته ریکور کوای شي. نو زه اوس بیرته دا پاسورډ چې کوم دی دا سیو کوم. نو زه به پر اپلوډ پاسورډ باندې کلیک کوم. دلته لیکلي دي دلته بیا تاسو ته 2 آپشن درکړي. ریسیو ادر ډیوایس، سټې لوګین ان. د دې دا مطلب دی کوم چې دا اول یو دی په اول یو کې تاسو ته دا د شي چې مطلب ستاسو کوم آی ډي ده هغه چې په کوم موبایلو کې مخکې خلاصه ده هغه دی ورې پاته وي که نه وي پاته. مثال دا یو دی دا آپشن د دې لپاره دی چې تاسو پر دې باندې کلیک کړئ. د دې مطلب دا دی چې تاسو چې کوم فیسبوک آی ډي ده هغه چې په بل موبایل کې خلاصه وي هغه به بیا ورې پاته وي. مثال هغه به د هغو موبایلو سره نه وځي. او چې کوم چې دا دویم نمبر نشان دی دا یو سټې لوګین ان. په د دې مطلب دا دی چې
ته پر دې کلیک کې چې خالی دا ستا چې کوم فیسبوک اکاونټ دی هغه صرف ستا په موبایل کې لوګین دی د بل په موبایل کې به لوګین وي نو موږ دا پکار ده چې لوګین یعنې زما په موبایل کې دی نو موږ پر دې باندې کنټینیو کوو دلته ستاسو چې کوم پاسورډ دی هغه بالکل چینج شو ستاسو اکاونټ چې کوم دی هغه بالکل سیف دی خو د دې بعد بیرته راسي پاسورډ اینډ سکیورټي لا او دلته وګورئ چې ستاسو په موبایل ستاسو چې کوم فیسبوک اکاونټ دی هغه په څو موبایلو کې لوګین دی تاسو پر سی آل باندې ووایئ ټوټل تاسو ته معلوم شي دلته چې کم مثال کم دغه اکاونټ کم موبایلو کې تاسو فیسبوک لوګین دی هغه ټوټل تاسو ته شو کیږي او که تاسو غواړئ چې دا لاګ آوټ کړئ مثال تاسو دا وغواړئ چې د دې موبایل څخه لاګ آوټ شي نو تاسو پر 3 ټکي باندې کلیک کړئ پر دې چې کلیک کړئ تاسو به راسي لاګ آوټ باندې چې ووایئ نو هغه د هغه د موبایل اتوماتیک وځي نو که تاسو د چیرې دا ویډیو خوند درکړی وي نو زموږ د چینل چې کوم دی لایک یې کړئ او سبسکرایب یې کړئ او د ګنټې بټن پر ووهئ مهرباني